کارا هغه ته وا چې ستا پړ کې صدیق کني نو هغه مات معلوم دي یا عام حکم دی چې الله وی ستاسو د ټولو پټو ښکارار سماتا معلوم دي. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ دا اخیری نعمت کنا چې ستاسو نکله خو ما دومره عزت ورکړ چې ملائکه وته سجده کړي وا د دې نه لوی عزت بل سي او دې وته نو کړي دا چې تاسو ر چا ملګری یې هغه نوري مخلوق وته سجده وکړه او ناری ته انکار وکړه تاسو د نکله مشرینا ابلیس انکار وکړه نو تاسو ماته دا وایي زموږ د پښتنو چې کوم روایت دي چې زما د پلار سوق دشمنی زما د نیکو نو هغه سره به دروغ وکما پښتانه هو ډوکی نه کنه مسلمانی او دغه خو د بل خواوسه نو الله فرمایي چې کوم د نیکه دشمن نه ظالمانو تاسو هغه سره دوستی شروع کړه د پلار نیکه دشمن سره د لاس میلاو کو دا اوس دا چې څومره غیر مسلم دي دا ټول چې دینو دی خپل پلار نیکه پرې خو د کنه لړ هغه سره یوځای شو چې چا ول د نیکه مشری نه منله. وَإِذْ قُلْنَا یاد کچ مونږ ویلو ملائکو ته اسجدوا لآدم سجده وکړه آدم علیہ السلام ته فسجدوا دی ټولو کړه الا ابلیس مگر ابلیس نکړه. سجده نه مراد سو نو پدې کې ډېر باس ته کنه چا ویلې چې سجده په معنا د عظمت اومنه نوغي اومنه او سوپی چې د تلاس پتندې کېره نو هغه وته کې خو دا وګوره دا اوس نشته چې خلک لري نه داسې کی کنه په خلص نه وی چې سړی د لړی سلام کې نو لاس اوچت کو وسرو وای چې السلام علیکم او بدالت نو وی وعلیکم السلام وتش داسې نشته ښا دا زمونږ دین کې نشته. او بعض وی چې سجده نه مراد انحنا چې سر وته کته کې خدا غوړي اوسم نشته ښا سلام وخت چاته سر کته کول دا من دي. اشرف علي تانوی صاحب لیکلري په غلط مسائل کې کنه چې دا عوام غلطی کی او چاوي چې پسینه و دلاس کړي نو سم خلق پسینه لاس کړي خدا نشته زمون په دین کې نه چاته سرخ کته کول ش سلام وخت کې نه پسینه لاس کې خودل شتا نه انحناشته او سو په چې سجده نه مراد سجده وا پزما کو تسرو لگاوي خو دا تعظیمی سجده وا او دا تر عیسی علی السلام پورې جایز وا او دې امت کې دا بیا حرام شوه. خو سجده تعظیمی وا تعبدی نه وخا د عبادت سجده د الله نه بغیر هیڅ چاته جایز نه و د آدم علی السلام نه والي تر اخري پیغمبره پورې تعظیمی سجده و صرف خو غوړه جواب دا ده چې له آدم په معنا اله آدم ده دغه اله او لام دا حروف جار دي یو بل په معنا باندې راتلی شي له آدم په معنا ده د اله آدم سمان شوا یاد کا چې مونږ وی ملائکو ته وسجدو سجدو کې له آدم اله آدم سجدو کې الله ته په طرف د آدم علی السلام دغه مونږ سجده الله ته کو په کوم طرفې کو په طرف د بیت الله کنه په خپل ویل ضروری نه چې مخ مې رکابه شریف په لور کو کنه ولکه زمونږ نیت خدای غي کنه نو سجده الله ته خو قبله سو کو آدم علی السلام فسجدو دی سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس نکړه ابا انکار وکړه واستكبر لوی وکړه وکانه من الکافرین او دې د کافرانو نه دا منتکیان په کرا پاسي ویغه ته ویل نو زګه وی الله وی چې للملائکه موږ ملائکو ته ویلو کنه نو ابلیس سوري ګناګار شغه ته الله ویل نو مونږ وای ویلو وته کنه په سورته اعراف کې راځي قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك تاول سجده ونکړه چې ما ته حکم وکړ نو ال امرتك د سمانه و بیا کې ولته ذکر شوی دی او دلته هغه نره بیان شوی کنه تفسیر القرآن بالقرآن بکې کنه چې کوم ځای کې وضاحت نه هغه پسې ببل زیتا ورځي بیا ابا انکار وکړه واستكبر انکار وکړه کې دې شی بل وخت کړي الله فرماینه واستكبر لوی وکړه وکانه من الکافرین او دې د کافرانو نه او شدې د کافرانو نه د ټولو په مخ کې الله ته مخ کې نه پتاوه اوسه ټولو تخکارا کړه او دا دو ګناونه لري د ابلیس د جنت نه راایستره یو تکبر او یو حسد بغض دا دواړه په ابلیس کې راغلي او د جنت نه راایستره امونګه پزما کوي کنه
نو چې مونږ کې تکبر او حسد راشي مونږ په جنت ته لړ شو هغه په جنت کې او د دې دوه ګناونو په وجه راووته نو چې مونږ جنت کې نه نو څنګه به په دې ځین دا ډېر غټ ګناونه دي دواړه لوی کولا دا صرف الله سره خای او چا سره بغض او حسد کولا نه پکار وقلنا ومنگا یا آدم علیہ السلام اسکن انتا اوستو وزوجک الجنتا ببستا پا جنت کے وګوره اسکنے ہوئے یواز آدم علیہ السلام تا او بی وسرا رستو یا رکڑا اسکنے صرف اغتا حکم کو اسکنا یو نوی چه دوارا د دې د لاندې مفسرین لیکي چې دا په دې دلیل دی چې د ښځې لپاره د سکونت تنظیم دا په سړي باندې لازم دی ښه په خاوند باندې د هغې لپاره د کور بندوبست دا د سړي ذمواري ده او بیا هغه که په فرض که په شریک کور کې هغه وخت نه تېرېږي که نه نو دا د خاوند ذمواري ده چې دې له به جدا کور جوړي دا په هغه باندې لازم دي ځکه چې د ښځې په ښځې باندې شرعي حقوق چې دي دا د خاوند دي هغه به د خاوند او د بچو خدمت کی هر لحاظ سره شرعاً پاغي باندې د مور او د پلار یعنی د سر او خواخي خدمت نشته په شریعت کې او کاغه کی نو دا یو ډیر لوی احسان کی د نیکه کار دی ولکه شریعت او قانون پاغي باندې نشي کوله او بیا چې دی د دې وجه نه نکاح کې چې دی کنه نو دې کوم څه خبرو ته خیال کول پکاري کنه کف او برابر والي چې ستوي خاندانی برابر والي مذهبي اخلاقی دې ټولو ته بګوره په داسې خاندان کې بواده نه کې چې استانه ډېر اوچتي کنه ځکه چې ته داسې جنې واده کې چې هغه کور کې چې د ځان له وبم نه دی راغسته پلارې لوی سړې د نوکران مزدوران د دنیا ورکړه دي کنه خادمین او تاغي کروادو کو دلته یا حسین ته راوسته بیا ته چې سوټه تپا نو هغه به انکار کوي کنه او ته ډوډۍ په خېکاغه اجازه ډوډۍ سره چل ورزي نو بس کور بروانی بیا اخره کې به طلاق کیږي سم مسله به جوړیږي نو داسې ځای کې بوادن نه کې بیا با هغه له نوکر دیوي کله هغه په کور کې پلار نوکران ساتري او ته ولوم نوکر بیا نیوي نو دغه برابرواله دې ته خیال کول پکاري د خپل لیول برابر خلکو کرا یا د ځان نه لګ مالی یا دغه لحاظ سره کم کې پکاري هغه بجون تیریږي دغه وسکن الله وی سکونت کور بولته جوړه ښا نو کور جوړول آسان کار خو نه دی کنه ابل رزما سورته اعراف کې یو حدیث پیش کړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې الله د چا بارکه د شر اراده وکي کنه نو ویله پیسې په کچا خختو او په خټو لوټو باندې بیا لګي ګلکار په مسلط کی نو هغه بیا ځي چتا علي ولی پریدي چې هغه جیب دل بالکل اجي صاحب نن سبا تاسو کا کرا چې بالکل صفا دي کی علي وزي نو وسکن وستا او ستا بیبي په جنت کې هغه الله ورکړو خود ته په خپل جوړه کړه وکلا او ګور اوس تسنیه شو دواړو ته کور بولته جوړه او باقی چې ډوډۍ ارسه کې بر سراغه بیا شریکي وکلا او خره دواړه من هاد دی جنت نارغدن بیسیارا ډوډۍ پابندي په پندک ده چې ګوره ته خو د ټیم 15 ډوډۍ خوري لس خو دی خوري چې خوړې شنو ته وته نه وې چې ډوډۍ بلګه خوري ځکه الله وی رغدن بیسیارا حيث شئتما کم دې چې تاسو را دواړو خوخی او حيث چې څنګه تاسو را دواړو خوخی اوس فرض کا د زنانه خوې داسي چې دا غي فرض کا کچالان دا نیفه الوګانی نیفه او ته بس کور ته صرف دالو او کچالان الوګان راوړې او پاغه بوج راشي کنه نو بس هغه غیره بل سره وړي چې دا غي صفخي کنه وینا نه یاغه سبخري چې مونږ پرو الله تعالی حيث شئتما دا دې د آیات دلانه مفسرین لیکلي دي چې دا خبره بیان ساته پکې ګوره ښا ولا تقربا منځ کېږي دواړه هذه الشجرتا دیونتا فتكونا من الظالمین کني شی په دواړه ځان سره د کمی کوونکو نه د الله نعمتونو کې به کمی د راشي راي کنه دا مونږ چې اوس دلته یو هغه ورسره تیارو ظالمین په معنا د دینه چې ظالمان بشه ځکه ظلم خو ګناه ته وایي کنه
ول ظالمین اطلاق چې دین دا په لفظ شوم کیږي چې ګناه نه ده پیدلو لکه سړی او خوېږي مونږ وایي ظالم ځان نه مړکو نو په کست نه خوېدلې خو لکه او خوېدو تا د ظالم د دې وجه و چې ته د خټو کې سره ګرځې کنه کمزور وې سره وته یا چکړې وې او خوېدون کې ځای او ته ولېتلې نو په دغه معنی باندې ښا یا یو سړی بیماری او ګرځي ته ته ظالم ګرځه مکه نه بیماری نو ظلم په دې معنی نه چې هغه ګناه کوي ځان سره هغه بیماری کې ځان سره زیاتی کی شی بزان سره د کمی کوونکو نه ولم تظلم منه شیئا سورته کهف کې راځي هغه باغ به نه کمولې میوه او ظالمین په معنا دا مشقت کوونکی دی وتا صوبه سره جنت نه فتشقا بیا مشقت کې ورځيږي کنه دغه دې دلانه مفسرین لیکلي چې آدم علی السلام راغی دنیا ته او بیا ازمکه اړول د غر د پاسه ګران کارو خلیت به دی بیا ته جبرئیل علیہ السلام دو وای ول راوست چې شاب اوس پکې پوله داسې زونه وی هغه داسې خلیت او به دی چې بس او بیا غنم فصل شو هغه بیا اوس دغه دي ماشينونه دي هغه او ټکول هغه نه ډوډۍ تیار شو او بیا زره ور چلو خو چې په خېکړه او چې څنګه کې خو د خړلو ته نو چلو شو خیالي نه سړی داسې لوخه ولګي هغه غر او برکنه د غر په سر باندې نو دال ته را گزار شو نو چا اور په راتو ویختا نو جاسساو پکې هغه دی غي وسته نو داوته پتشقا هغه وته الله پاک وته مشقت به اوس کې مشقت هغه ځکه خو تیار ملاوي دا کنه نو ظالمین په معنا د سوچ تاسو به بیا په مشقت کې ورو ورځيږي فازلهم الشیطان نو خیو الله دواړه شیطان عنها په بار دغونه کې وته وی مړه خدا دا یوونه رته یادول کنه د دې په شان خو دغه نه و یاد کړل حاضر سره خوشي خاص کیږي کنه هغه ګوتی وسره وکړه کنه آدم علی السلام پاغیم دغه نو بیا وته وی وقاسمهما زمانه په الله قسمی چې ډیره یاد کړل او بیا وته وی هغه ټیم تاسو دور عادت نه وې لکه ماشوم له خلک ډوډۍ نه ورکی ډاکټر وی چې غاښ لګو کی کېلې ولا ورکو وجوسو بیا ورو لګ ډوډۍ ولا پستو ورکوا بیا ورستو هغه دور کله ډوډۍ خوري چې اریان بشو ودا خو هغه ټیم تاسو عادت نه وې اوس عادت یې نو هغه باندې خوراک وکړو نو الله فرمایي چې پیغمبران الله سره مشرک وي ځکه تاسو نیکه چې دی هغه باندې یې رااله نو هغه الله چې پاګه یې راضي او دا شیطانان الله سره مشرک وي ځکه دا خو دوکمار دي کنه نو هغه الہ کې دي چې هغه دوکي کې نو فازلهم الشیطان او خیول دا دواړه شیطان انها په بار دغهونه کې یا دغه زینا فاخرجهما ویستل دا دواړه مما دا غزینا کانا چودا دواړه فيه باغی کې وقلنا منغوي اهبطوا كس بعضكم لبعض بعض تاسو رب بعض پر عدو دشمنان به ولکم فی الارض مستقر ساز پر پزمک کې زیاده قراری ده ومتاع الى حين وسکرت یو وخت پوره دشمنیم جوړ شو دشمنی و پزمک کوي جنت کې نه کیږي فتلقى آدم من ربه نو پس ذکر لی آدم علیہ السلام د خپل ربنا کلمات یوسو کلمې فتاب علی نو الله رجود رحمت وکړه پاغه باندې آدم علیہ السلام د الله نه یوسو کلمې ذکرې او دا تعالی خوله دې باب کې حدیث مرفوع نشته چې ا کلمې سوي حدیث کې داسې الفاظ نه دی راغلي مرفوع حدیث جسه توی صحیح لہذا حدیث خو پکې نشتا اقوال صحابه پکې شتا ابن عباس سے غونتا غن صحابه ویلری چې د دې کلمات ان مراد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین دا ده او دې توی تفسیر القرآن بالقرآن صحابه تفسیر د قرآنو کو په قرآن سره لہذا دې کې بیا ګوتوال او بل طرف تتل دا بیا نامناسب دي د صحابي مونږ ویلو اول تفسیر قرآن بالقرآن ده بیا تفسیر القرآن بالحدیث یا سنت پدریم نمبر تفسیر قرآن بیا اقوال الصحابه د صحابي کول وګوره صحابي و چې دغه کلمې دي بیا ورپسې ته کوته سلوي نو چا پکې حدیث راایستره چې ولې هغه مرفوع حدیث نه راغله چې هغه مضمون دا سره چې
چې آدم علیه السلام په وسیله د آخري نبی سره دعا وکړه چې الله ما د دې آخري پیغمبر په وسیله وبخې، نو داغه دعا قبول شوه. نو دا ذوات فاضله باندې دا ثبوت نشو چې ته ویل شي چې الله ما د پلان کې په برکت باندې وبخا. او بل وی هغه حدیث کې دا راغلی دی چې آدم علیه السلام تعالی وی چې آدم کدا آخري پیغمبر مې نه پیدا کول نو تب مې نه پیدا کړي، لولاک لما خلقت الافلاک. وداتم ثابت شو. داغه جواب ګوره مونږه مخکې وې چې دې باب کې مرفوع حدیث نشتا. دا حدیث چې چا نقل کړی دی نو بهشکه حدیث ته مرفوع نه دی. مرفوع حدیث ته وی چې هغه سند شروع کې لکه امام بخاری وی دا ما ته پلان کې استاد ویلو، هغه ته پلان کې استاد، هغه ته پلان کې منس کې بلکې بالکل کټ ناراضي او سیده خبره لړ شي صحابي ته او داغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسی، نو دې ته وی مرفوع حدیث. پادشه دا حدیث نو دا نه سندن صحیح ده او نه متنن صحیح ده. سندن بتا سوې چې څنګه صحیح نه ده، نو ګور حضرت علماء او حواله در کوم کنا. نمبر 1 کنز العمال د حدیث مشهور کتاب ده، هغه کې لیکلی دی چې د دې حدیث سند کمزور ده او دا حدیث ضعیف ده او باقاعده هغه غنمونو مغستریما خو غنمونه نه لیکلي چې دا پلان کې پکې ده او دا کسان دا کمزوري دي. خبره په محدثین نه مني. دا یو شو. دویم صیانت الانسان، دا یو کتاب دی پاغه کې لیکلی دی چې په دې راویانو کې عبدالرحمن بن زید بن اسلم یو راوی دی او عبدالرحمن بن زید بن اسلم دا ضعیف راوی دی. محدثین ټول دته ضعیف ویل، د په حدیث باندې غي اعتبار نکي. د پلار زید بن اسلم هغه ثقه دی چې پلار یې کوم روایت نقل کیا بالکل صحیح، لیکن دا زوی چې دینو په حدیثو کې ضعیف دی، د پلار په شان نه دی او په دې راویانو کې دیم دی. دریم موجم صغیر د امام طبرانی د حدیثو کتاب دی، هغه لیکلی دی چې دا حدیث ضعیف دی. سلورم امام ذهبی چې دا یو زبردست محدث هم دی او د جرح او د تعدیل امام دی، د اسماء الرجال باندې کتابونه لیکلي دي. ټول عمر په دې خرج کړو چې دا راوي څوک او دې صحیح او دې غلطو. امام ذهبی په تعلیق علی المستدرک د امام حاکم په کتاب د تعلیق لیکل لري حاشیه، هغه کې لیکلي دي چې دا حدیث موضوعی دی، دا ځان نه جوړ دی. پنځم علامه ذهبی په خپل کتاب میزان الاعتدال، دا د بل کتاب دی، هغه کې لیکلي دي چې دا حدیث باطل دی. نمبر 6 ابن کثیر البدایہ والنہایہ، دا د کتاب دی، اردو کې ترجمه شوی دی تاریخ ابن کثیر، تفسیر کې رد نشتا. په تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ پاغه کې د لیکلي دي چې دا ضعیف دی. نمبر 7 حافظ ابن حجر اسقلانی یو زبردست محدث تیر شوی دی، فتح الباری د شرح دا په بخاری شریف او زبردست شرح لیکلی را. شافعی المسلک دی، امام شافعی صاحب په مذهب دی. په ما یو کتاب کتو او هغه کې ویلو چې ابن خلدون لیکلی دی یو ځای کې چې د بخاری شرح دا په دې امت باندې قرض ده، یعنی ابن خلدون تر وخته پورې په بخاری داسې شرح نه و چې د ابن خلدون لپه وبس کړي وي. نو هغه لیکلی دی چې د بخاری صحیح شرح دا په دې امت قرض ده. نو هغه کتاب والا مصنف لیکلی دی چې افسوس دا دی چې ابن خلدون اوس نشته په دنیا کې، کني مونږ او فتح الباری خولو چې هغه قرض د دې امت ابن حجر اسقلانی هغه ادا کو. او د په وخت کې د خپلو عینی علامه عینی او دا ابن حجر اسقلانی دی او دا دواړه رشتہ دارون دي. د ابن حجر اسقلانی خور چې دا په علامه عینی باندې واده وا. ابن حجر اسقلانی دا سخت شافعی مسلکو متشددو، د امام شافعی صاحب په مذهب کې دا ډیر سخت سړی و او علامه عینی په حنفیانو کې ډیر سخت سړی و، هغه کې متشددو او دا دواړه رشتہ دارو. نو چې یو د بخاری شرح شروع کړه فتح الباری، نو د په یو څو جلدونو کې ولیکله چې ما وې چې هغه مصنف وې چې ابن خلدون ونه هغه اوس لیدلیو
چاکر زدا شو نو چې د شرح ولیکلا او د داغینا د امام شافعی صاحب مسلک و ثابتو نو علامه عینی د بخاری شرح شروع کړه عمدۃ القاری او د دنه پسوسو جلد کې سیوا ولیکلا او خون پکې دا وګرا چې مسله به جوړه شو نو هغه به شافعی مسلک دلایل پیش کول او دغه د حنفی مسلک پیش کول نو منځ کې خور ولدا داغه خزوا نو چې هغه به مسله کړې و نو علامه عینی به داغي جوابونه ولیکل نو خزله به ورکوي ورشدا د رور لوسه چې دا ستاسو اعتراضونو جواب دی نو هغه ورور لوړل نو چې هغه وګت نو هغه به داغي جوابونه ولیکل نو خور د به وره غزما د اذان سره وسه غله نو زبردست دا دواړه چې ګوره کنه چې په بخاری پورا کمان غواړن علماوی ځان ته مخه فتح الباری او عمدۃ القاری دا دواړه کیرا نو سه په بخاری باندې سم دغه کی حافظ بده کې د بخاری نو دا سړی چې د ابن حجر اسقلانی لسان المیزان د کتاب دی او د پای کې علامه ذهبی سره موافقت کړی چې ذهبی سویل ردا صحیح ده یعنی دا حدیث صحیح نه ده او نمبر 8 ابن تیمیہ رحمت الله علیه د کتاب دی التوسل والوسیله او د فتاوا د مجموعه الفتاوا هغه په دې حدیث پورا جرح کړی را او نمبر 9 حاکم امام حاکم په مستدرک کې دا یو بل حدیث هم نقل کړی علامه ذهبی پاغي لیکلی ری چې ګمان دا د چې دا موضوع ده او لسم امام حاکم چې دا د محدثینو په نسبت باندې متساهل د حدیثو په باب کې د مستدرک لیکل دی په شرط شیخین باندې د شیخینو نه چې کوم حدیث پاتې وکنه د امام بخاری نه امام مسلم نه نو دی وی ما پاغي شرطونو جمع کړل لیکن د دنه انتهایی کمزورې شوې دي ځکه حافظ صاحب نور الله عمر کده هغه به وی چې یو په د باندې باز خلکو د شیعت دغه لګو درجه دي شیعو خو ځا شیعه نه ده نو وی بل دارا چې د مستدرک چې دینو دا د سن لیکل لري د چې کله ځوانه کې او د ډیر قابلو د یو کتاب لیکلو کتاب الضعفاء او پای کې د ټول ضعیف حدیث راجمع کړیو نو بیا چې د اخیری عمر تلړو بوډا شو نو بیا خامخا ذهن کمزور شي او د شوکیو د لیکلو نو چې د سره بیا پوره د تحقیق دغه پاتې نشو نو وې د ځانته هغه کتاب کې خو او پای کې به قتل وی به چې دا یو حدیث پکې خیر دی سم دی کنه نو هغه نه به راوچت کو مستدرک دا غي نه لیکل لري مستدرک کې هر قسم حدیث دي صحیح پکې ومشتا او ضعیف پکې ومشتا د ځان نه جوړ کړي پکې ومشتا بیا علما وې چې دا خو مسله جوړه شویا لکه اوس موږ د خلک لولا کا پیش کی کنه دا مستدرک کې نه لري نو علامه ذهبی دومره کړه وکړه علامه ذهبی چې هغه د مستدرک رواغستو او پاغي باندې تلخیص لیکه تلخیص خلاصہ اوس علما وی چې مستدرک به आवाज نه ګوري هغه مستدرک به ګوري چې پاغي باندې علامه ذهبی خلاصه لیکل را هغه دا ایک نواله تر اخره پورې ټول حدیث د چاڼ کړل چاڼ او هر حدیث ته مخ ته دی خالی کلی خلاصه دی ته وی چې حدیث لوست دی نو دلته بیا خپل کمنټس ورکړي چې دا حدیث صحیح دی نو چې بلې لوستره نوالته لیکي چې دا خو ضعیف دی په دې کې پلان کې چې بلې دا حدیث راغلی لري نو په دې باندې هغه لیکلي چې دا هاذا موضوع مکذوب دا خو د ځان نه جوړ شوی دی درو حدیث دی علامه ذهبی په دومره بیا تحقیق کړی ښا او لسم مونږ وې چې د حدیث مبارک لک متساهل له او یو لسم علامه سغانی دته موضوع ویل دا محدث ته نو سند خدا ده متنیم د قران نه خلاف راغله آیا پیغمبر دا څه خبره کولی شي چې قران یو شان کړي او غیب بل شان کی پیغمبر خو د قران تابع ده کنه قران کې راغلی دی چې مونږ ازمکا اسمان ندی پیدا کړي الا بالحق دا څه غن آیاتونه دي الا بالحق مگر چې حق ښکار شي او بل آیات د تاسو په ټول خپوي او ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون دا ور چاله ورځي کنه نو پدای کې وی دي چې مونږه کائنات دی له جوړ کړی چې حق ښکار شي او مونږه خپل عبادت د پاره جوړ کړی قرآن خدا ویلی دی او دا روایت کې راځي چې دا کائنات د محمد علی السلام د وجنه جوړ کړی
نو د قران په ټسل کې راغی کنه کم حدیث چې د قران په ضد کې راشي کې به تعویل کې او فضائل چې دي کنه فضائل هغه دلته فضیلت خبره خونه ده کنه فضائل مبارکه چې کوم حدیث ته آی کې شرطونه ای آی کې یو شرط دای چې کله کله دا سراشي چې یاره ته 2 رکعات نفل وکړو دومره ثوابونه کنه نو هغه بارکه علما وی چې تب پدې کد فرض کتا دا نفل 2 رکعات وکړو مو او پدې باندې بت دا تکیا نه غنې چې دادی کې سړي دا به ماته میلاویږي امید ساتل شي خدا مو ay چې هم بیانې دې کې دار اغلی دي او بل هغه کې نورم د ضعیف حدیث باندې عمل کولو د پاره کافی شرطونه دي ان شاء الله یو ورځ به زرا جمع کم تاسو په درس کې ته وایم خدا خود دغه سره تعلق نه ساتي دي کې خو غټه مسله را دي کې خو توسل بالزوات فاضله بیا خلک ذکر قبرونو ته ولاړی دای نه سوالونه کوي عقاید د خلکو خرابېږي دي کې خو د فضیلت هغه خبره څه نشته کنه کدا صحیح ونه دا دومره یو له سوالې چې ما تاسو صدر کړی نو له دا علما نه پويږي سره او متنن خو خود پته ولګره چې آیاتونو کې راځي چې مونږه د حق د پاره پیدا کړی دا او حق دی ته وی چې الله وی ما خلقو پیژني او خپل عبادت لمه جوړه کړی را او نبی علیہ السلام په خپل وی چې زماغه صفات م بیانوي چې کم ده خدای توب دی د اولوہیت دی او بیا بل خبره ده چې که صورت د محمد نبی پیدا کړي به خدای نه ودا دنیا عبدالرحمن بابا ابل الماوی له عبدالرحمن بابا صوفی شاعر دی او هغه ډیر خوخه شعرونه ویل لري خو هغه خو بنده دی کنه نو بنده نه غلطي بنه کیږي دا خو یو د الله کتاب دی چې د غلطونه پاک دی نور خو خامخا ګوره بخاری شریف کې یو یا 2 حدیثونه علماء دا سره راټینګ کړي چې پای کې کلام کړي حالانکه امام بخاری 16 سال کې دالی کړي په لکونو حدیثونه راجم کړو دا غینه مسجد نبوی کې بدوره رکعات نفل کول هغه نه پس به استخاره کول علی کبه او کاغه بالکل د قران په شان نو بیا قران او هغه کې سو علما وغیله د قران نه پس د صحیح کتاب درجه ور کړی را ول قران درجه خو نشي ور کوله پدې هو د علامه ابن تیمیه او د ابو حیان السی رحمت الله علیه جګړم پدې راغلی و چې سورته انفال کې با مونږ وایو یا ایه النبی حسبک الله ومن اتبعك من المؤمنین پدې وو باندې د استاد او د شاګرد جګړه راغلی و چې ابن تیمیه رحمت الله علیه وتوی چې دا وو چې دینو دا داسې دی چې دا الله وی چې تعالی او ستا ملګرو له الله کافی دی ابو حیان وتوی چې استاد جی سیبوی په خپل کتاب کې لیکلی چې دا وو معنی دام ده چې الله د کافی دی او په ظاهره کې د ملګری کافی دی نو ابن تیمیه وتوی چې نه دا ماره د کوم معنی وکړه عمدا کوا ځکه خو صح موحد وکړه نو هغه وته چې خیر دې کنه سیبوی هم په نحوه کې امام دې کنه نو ابن تیمیه وته سیبوی په نحوه کې امام یې خو پیغمبر نه دی چې کني سیبوی کوم خبره کړې ده نو بس هغه د کانی کرخه ده اس پیغمبر خو په وحه کې نه نحوه کې نه دی کنه امام دې کنه غلطي به نه کیږي نو هغه ته خپه شو ابو حیان السی رحمت الله علیه ته پدې خپه شو زبردست شاګرد دی ولګل ابن کثیر ابن قیم پشان ابن عبد الهادی پشان او بس خپه شلړو نو هغه خو تفسیر لیکو بحر محیط لیکو نو تر دغه وخت پورې هغه د ابن تیمیه مدح وی خدای نه پس بیا هغه ابن تیمیه ته کله کله د تجسیم او کله کله بل نسبت وکي زمون ټول مشران دی ابو حیان السیم زمونږه اسلافو کې ابن تیمیه هم دا د خپل مینس کې د یو لیول خلکو ای به یو بل سره ګوري ولکه خبره دی پورې چې غلطي خو د انسان په کتاب کې کیدی شي کنه دا د هونه شی ویل چې بس هغه سویل دا بالکل صحیح دی دا خو یو قران نه جدي بارا کې نشي ویل چې دی کې دا ټکي غلط دی لہذا بس چې قران کې هغه الفاظ را چې ربنا ظلمنا انفسنا بس بیا پکې ډوبلې خبره ته ضرورت نشته فتاب علی الله توبه قبول کړه داغو انه شان داده هو التواب الرحیم هغه توبه قبولون کې مهربان ده قلنا ومنغا اهبطوا کوشه من هذا دې نه جميعا ټول دا به وته ولوي
یو پر هم کې وې کنه هغه خو د عدو د پاره ویلو چې کوس شیل ته به دشمنی کوي او دا دلته جوتوي نو وتوي فیما یاتینکم پریدم بمدا سه نه د بدل کتاب در لېګما کپا غیر روان شه بیا به جنت ترازه فیما یاتینکم قلنا ومنگا اهبتو کسیه من هذا دی دینا جميعا طولا اغا اولاد کنه د دې پشا کې چکمو فیما یاتینکم پس سرکل چرایشتا استا منی هدن زماره طرف نه هدایت فمن تبع هدایا چا چې تابعداریو کړه زما د هدایت فلا خوف علیهم نبیری پاغي ولا هم يحزنون نبای غمجن شي دنیا پسې والذین واکسان کفروا چې انکاریان دی وکذبوا بیااتنا او دروجن کړي دي زموږ آیاتونه اولئک اصحاب النار دا کسان ملګری د اور دی هم فیها خالدون دیو په دې اور کې همیشه خطاب عام اخلاص کو اوس خطاب خاص شروع کی بنی اسرائیل سره لکه مونږه فرض کې یو خبره کو او زه لګیم چې خلکو تاسو ټول ته يم خلکو تاسو ټول ته يم کنه او خلک زما خبره ته وګ نګدي نو بیا زه عالمانو ته يم چې استادانو یې عالمانو ای پیرانو تاسو ته يم تاسو خو راته وکیره کنه دا خو نه پويږي عوام نو تاسو خو پويږئ کنه نو الله خطاب بدل کو خاصه کو اهل کتاب او تاواز کی چې او د یعقوب علی السلام زامنو تاسو خو د پیغمبر ته لګوا کیره کنه چې دې سوي دې توی خطاب خاص او پدې کې شپږ خطابات دي بنی اسرائیل سره دا ډومبه رکو د دې چې دا به تور تمهید ده پدې کې نه لس اوامر دي او سلور کپنځه پکې نواهی دي او درې پلیته د يهودو چې د الله کتاب کې به تحریف کو حق به پټو او سستی به کوله په دین کې او درې صفاتونه د مؤمنانو دي منځ صبر منځ ایمان بالآخرت دې رکو کې بس دا خبرې دي یا بنی اسرائیل ای زامنو د یعقوب علیہ السلام اذکروا یاد کې نعمتي التي نعمت زما غانام تو علیکم چې ما کړو پتاسو واوفو بعهدی پروالیو کې زما په وعده اوفی بعهدکم پروالی بو کم تاسو سره په وعده او هغه وعده په سورته مائده کې راغلی ده او ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا په دغه آیات کې وقال الله اني معكم دا الله وعده وا لئن قمتم الصلاه واتيتم الزکات دا غینه چې الله کوم وعده غستوا نو هغه آیات کې دا ذکر دالته بیا وګوره ویا یا فرحبون او خاص زمان او یریږي وامنو په دې آیات کې ګوره اسکرو دا یو امر شو او اوفو بیاهدی دا دویم شو ویا یا فرحبون دا دریم شو وامنو دا سلورم ایمان نوړې به ما پاغسو انزل تو چې ما نازل کړه دې مصدق لما ماکم تصدیق کون کړه دا غس چې تاسو سره دي ولا تکونو او مکیږي اول کافرن اول کافران به په دې قران سره دلته یو مشکل راځي چې دا مدنی صورت د اهلی کتاب ولته وکنه يهود او اول کافران خو دیار لسکار نبی علیہ السلام په مکه کې تیر کړو کنه اول کافران خو غيو چې انکار یې کړو او يهود تعالی وی چې اول کافران مو جوړيږي د دې څه مطلب جواب دا دی چې هغه خو ان پړو کنه هغه امیینو په پوه خلکو کې الله وی چې په پوه خلکو کې تاسو انکار کوونکی مو جوړيږي ځکه ولا تکونوا اول کافر به راغی ولا تشترو داړم به نه هوا چې قرآن نه منکر مو جوړيږي په پوه خلکو کې دوی منهي ولا تشترو او مغور کوي ماخله بیااتی زما پایاتونو سمنن قلیلا دنیا لگا ویا یا فتقون او خاص زمانو یریږي دا دوی منهي وا زما پایاتونو دنیا لگا ماخله نو بازه ته غب جوړ کی وی لګا په ماخله وی ډیره پیاله کړه حالانکه دا خو آیت ده کنه دې پورې بټو کې نه کې سور ډیره باندې ومل حیات الدنیا فی الاخرته الا قلیل دې سره بس کې چې ټوله دنیا د آخرت مقابله کې سره قلیل او دا شان پنځمه سپاره کې چرازی چې قیل لهم کفوا ایدیکم کنه دا آیات کې اخر کې راځي چې دنیا سامان چې دا سره ډیر لګ دی نو کله ټول دنیا د لسوک د قران په بدل کې درکین او هغه صدا لګا لہذا
بعد دې سره لګي ودا خو يهودو ته ویلي دي کنه ودا برنه یا بني اسرائیل ودا خو غي یادي مونږ خو نه یادي ایو په تورات پیسې غسه نو چې هغه په تورات پیسې غسه ګناګارو نو چې ته په قران له نو خیر ته به ګناګار نه سو تورات او انجیل سو خدای یو ذات د طرف راغلیو کنه تورات هم د الله کتاب او قران هم د الله کتاب دی چې تورات هغه خرڅو قران ته خرڅه نو چې هغه ته الله وی مکوي نو لتا ته وسوي چې تکوا هغه ته ویلې او تا ته سره بیانول تا ته دل بیان کو چې هغه ته تورات لګلو او ما ته ویلو چې دې مخر سوي د دې په دې باندې دنیا مګټه نو تاسو له قرآن را لګل راکنه نو تاسو قرآن نه خرڅوي په دې باندې په دنیا نه ګټه اوس دې کې دا خبره چې آیا دا مدرسو کې خلک پیسې لري استادان تنخواګانې لري نو یاد ساته چې یو تعلیم نه کنه تعلیم او یو طاعات دې دواړو کې لږ فرق دی معرف القرآن کې مفتی شفیع صاحب د دې آیات دلان دی لږ باس پکړره عوامو د پارال ته چې وګوره ډېر په آسان به پوي شي زیره ته صرف خلاصه بیان ما په تفسیرونه غړ کتلری او زه صرف خلاصه ته اوس بیانوم په تعلیم د قرآن یا د حدیث یا د فقه په دې پیسې تنخواه غسل جایز دی او کنه درې واړه مذهبونو والوي چې جایز دي امام احمد صاحب مالک صاحب او شافعی صاحب تعلیم باندې امام ابو حنیفه صاحب د دې قائل نه دي هغه وی په تعلیم د قرآن او د دې سيزونو په پیسې ناخ دي خروست او احناف چې کوم دي متأخرین چې ستوي هغه بیا دغه درې امامانو سره اتفاق کړل نو هغه وی چې جایز ده زګه امام ابو حنیفه صاحب چې کله فتوا ورکولا نو اټیم علماو ته تنخواګانې سرکاري ملاوي دي لکه موږ سرکاري ادارو کیو کنه موږ ته باقاعده تنخواه ملاويږي نو اټیم به علماو ته امامانو ته باقاعده تنخواه ملاوي ده نو داغي څه ضرورت او چې هغه په قران او په حدیثو پیسې لري او چې کله ورستو خلق راغې نو وسوګره د خپل دور ته کنه امام له سوق سور کی مدرسو والے حکومت سور کی سرکاری کالج او سکول کې je تنخواه ورته ملاويږي ک چټیانی کني لیکن د جمعات والا وسوک تاسو نه کی کنه نو چې یو سړی دلته امامتی کی هغه 15 وخت ته ناس ته جنازې د لوم کی نکاحونه پکې جدا تړي نور پکې بلا مسلې راځي هغه د حل کی نو داغه هم یو رقم خادي داغه بچی دی داغه کور دی اس په خور خو نه پای کنه نو هغه به سور کول غواړي کنه نو چې کم د فرض منصبی ختميږي هلته صرف جواز نقل شوی دی یو سړی وی زاړو امامتی کوم نه په دې ټوله محله کې هر سړی وی زې امامتی بای نه کومه ځان له زمیداری ول نه کوم نوکری ول نه کومه نو جمعات به ختم شي کنه شاړ بشي را روان نسل به مونږ پیژنې نه به قران نه حدیث نه سو نو چې کم د فرض منصبی ختميږي هلته حنفیانو د جواز فتوا ورکړه چې په امامته یا معشوم ته په سبق خولو یا په بانګ باندې کپه دې باندې ته خبره وکي چې یاره مالا بدوره تنخواه را کوي زبدته حاضر یم نو دا جایز دي د دې لپاره دا حلال دي آیا دته په آخرت ثواب ملاويږي کنه هغه د نیت پورې منحصر ده کجره تنخواه دې معقول لري مناسب او نیت د دای چې دا خو صرف دار دې بدل نه لري دا د ما ضرورت دې صرف د قران حدیث بدل سوق ورکول شي په دې وجه صرف جون تیرو ما او نور دا د آخرت د پاره کوم نو دله الله د آخرت ثواب ورکړي او که مطلب د صرف دنیاي نو ټیک د دعوت حلال شو او آخرت کې ثواب نشته او چې کوم د فرض منصبی نه نو ولته کړه د نیت ارنګي نو پاغه خوراک او پیسې غستل حرام دي لکه مړی پسې ختم دا فرض منصبی نه ده دا فرض واجب نه دي چتم ثابت نه دي چې صحابه کرامو مړ شوه دي او هغه مولان عالمان را مونږ کړی دي او کینولې دي او ختمه په کړره او چې ولوي په خړ دي کچا سره یې ثبوت
په بخاری کې مسلم سے تار دی کې کچتای نو بس مونږ هوته تیار یو زمونږ په کې فائدہ را مونږ چې خلکو له ختم نظر چې ثبت خرو کنه مونږ خو چې تدلړو خلک وی خپلم ګېړې باندې په مونږ باندې ځان له پابندې ولګوي کنه مونږ وایو چې نشتا فرض منصبی دینا بعض وی دا په دې دغه باندې قیاس څه کنه په دې بانګ او په دغه مونږ وایو ته بانګ ته دارسه بانګ هو ثابت دی امامتی ثابت دا درس د حدیث او د فقہ دا خو ثابت دي کنه هغه سره خو دین ختميږي او ستا مړي پس یا ختم وشي او نشه د دې دین سره څه تعلق دی ولې ته په خپل مړي پس ختم نشي کوله اول خو علما په دې رد کې چې دا حیت اجتماعي کې خلق راغونډول هغه له صفحول او ختم کول دا خو بدعت دی دا سره صحابه کړي نه دي نبی عليه السلام کړي نه دي وسنګه تکه او دغه شان تراو کې چې کم ختم کیږي تراو کې ختم ورچا ته پته را جدا نه فرض دی او نه واجب دی سنت دی د ثواب نه مونږ منکر نه یو دا الله فضل دې چې مونږ ته موقع جوړیږي ما کړیوم دي او ان شاء الله سکه علم خیال دې چې ودرېګم شاته مونږ راغې نه منکر نه یو لیکن پاغه باندې پیسې اغستل پاغه خوراک کول او بیا دا کومه جمعات او دا ټول رسومات دی بدعات دی دا ګور نشته ها زره در خپل ختم بارکه اول و دلته کې دا چلی چې اخري ورځ الله خدای اول مونږه ته ورسېده جون پته نه لګي او خلک دلته زماړ ستړي شي چې لکه دا سيزونه مکوي په جمعات کې اجه مالګه پرتی چینه پرتی جی دا چوکا زره د ډېر ویم زب چالم چوف نکو مخه سفارت ویم ختم ماو کو تاسو مو کنه تاسو تر خپل ختم نسکاری تاسو کو ډیر کړهو کو زه خو لګیایم مصروف یم تاسو دغه شان ماته ناس دغه ډیر ګران کار دی فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون پتا د رحمون راوريږي ډیر زما چې څنګه ثواب کیږي دا زستا سوم کیږي تاسو ما پس سره لوخي راز غلوي چې دا له چوکا ولې تا ختمونه کسو زه بیا تاسو پس مال کې در لګم چې دا مال چوپ کړي نه بس دا زموږ د ټولو ختمي پدې کې مال کا دم کا داو کا دا سيزونه بس څه خلکو یو دغه جوړ کړی دی ته پکې ضرورت نشته کنه او پدې باندې باس ډېر دنو بانګ وخت دی ان شاء الله نور باس په دې آیات باندې سبا کثیره وکړه اوس به دعا اللهم صل علی محمد وصلی الله تعالی